پرون یو مشر په حجره کې دا خبره وکړه چې بد کوي شي او بد نه کوي دا ښه سړی وي. لالا دا شعر د کار شعر دی، بیا ووایه. پرون یو مشر په حجره کې دا خبره وکړه چې بد کوي شي او بد نه کوي دا ښه سړی وي. او دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي. دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي. دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي تپوس ته وکړئ دا به خامخا د غره سړی وي. دا شعر بیا ووایه. دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي تپوس ته وکړئ دا به خامخا د غره سړی وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما قدرمندو کتونکو یو ځل بیا د ثوابي مانیری سیمه ده د ادب د میدان یو لوی نوم انور مانیروال صاحب د میا ټي وي په خپرونه کې میلمه دی. انور مانیروال صاحب تاسو ته د میا ټي وي په خپرونه کې د زړه د بیخه او د زړه د تله مننه مو کوم چې موږ له وخت راکو. ډیره مننه میا صاحب، خوشاله اوسئ او ستاسو د میا ټي وي ټولو همکارانو ډیر زیات مشکور یم. ډیره مننه کوم ځکه چې دا یو ډیر زوردار دغه دی میډیم دی چې د دې په ذریعه باندې زمونږ غږ ټولو ولس ته رسي. نو زه ستاسو مننه کوم چې زمونږ دا غږ تاسو خپل ولس ته رسوي. ډیره مننه. انور مانیروال لالا با د میا ټي وي کتونکو لپاره کوم شعرونه راوړي؟ ډیره مننه. خپلو ګل ګل اوریدونکو دپاره ما سره شعرونه دي. زه به زاړه شعرونه لري، زوړ غزل. مطلب ده چې د ژوند نه پاتې کیږو د جانا نه پاتې کیږو، د ژوند نه پاتې کیږو د جانا نه پاتې کیږو، لږ نور کې ایساریږو د کاروان نه پاتې کیږو. او په کر کې د ګلونو مخکې مخکې یو بیا ولې، په کر کې د ګلونو مخکې مخکې یو بیا ولې، په ویش کې د ګلونو د باغوانه پاتې کیږو. او وزر شته نه اوزار نه زر نه زور شته د جانانه، وزر شته نه اوزار نه زر نه زور شته د جانانه، د ژوند پایه په مخ کې د روانه پاتې کیږو. او زمونږ د خوشفهمو به نور څه حالونه وایم، زمونږ د خوشفهمو به نور څه حالونه وایم، زمونږ د خوشفهمو به نور څه حالونه وایم، بس هر ورځ په هر قدم حیرانه پاتې کیږو. او تر څو چې خودپرستو سره واګي وي انوره، تر څو چې خودپرستو سره واګي وي انوره، تر څو چې خودپرستو سره واګي وي انوره، نو د نوې دنیاګۍ ته به په ګرانه پاتې. د یو بل غزل شعرونه دي چې څوک د هغه سړی وي او ګوره څوک د ده سړی وي، څوک د هغه سړی وي ګوره څوک د ده سړی وي، چې په غاړه کې جلب وي هغه څه سړی وي، چې په غاړه کې جلب وي هغه څه سړی وي. او پرون یو مشر په حجره کې دا خبره وکړه، پرون یو مشر په حجره کې دا خبره وکړه چې بد کوي شي او بد نه کوي دا ښه سړی وي. لالا دا شعر د کار شعر دی، بیا ووایه. پرون یو مشر په حجره کې دا خبره وکړه چې بد کوي شي او بد نه کوي دا ښه سړی وي. او دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي، دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي، دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي تپوس ته وکړئ دا به خامخا د غره سړی وي. دا شعر بیا ووایه. دا چې په 100 ټپو عرش لړزوي فرش لړزوي تپوس ته وکړئ دا به خامخا د غره سړی وي. او چې پسرلی وي او ماښام وي کړي انکار د میو، چې پسرلی وي او ماښام وي کړي انکار د میو، دغه سړی درته صفا وایم سپیره سړی وي. چې پسرلی وي او ماښام وي کړي انکار د میو، دغه سړی درته صفا وایم سپیره سړی وي. او وخت او حالات او امکانات چې په لاسو کې وي، وخت او حالات او امکانات چې په لاسو کې وي، بیا هم د نورو نه چې رستو شي وده سړی وي. دا شعر هم د کار شعر دی، لالا بیا ووایه. وخت او حالات او امکانات چې په لاسو کې وي، بیا هم د نورو نه چې رستو شي وده سړی وي. او چې پسو پیش کوي د ننګ او د پښتو په کار کې، چې پسو پیش کوي د ننګ او د پښتو په کار کې، انور لرې ترې نه اوسه دغه نه سړی وي. ډېر ښه شعر دی لالا. مننه مننه مننه. یو مسته شان سندره
زمزمه کړه موسیقاره یو مست شان سندره زمزمه کړه موسیقاره دا ستړی ستړی روح راله دمه کړه موسیقاره ولاړه ده او تره ده بې سوره ده بې کیفه ولاړه ده او تره ده بې سوره ده بې کیفه روانه د سرونو دا رمه کړه موسیقاره او هغه چې یې قربان به یې د ګور مړي مس مس کړل هغه چې یې قربان به یې د ګور مړي مس مس کړل بس هغه جادوګره را سیلمه کړه موسیقاره هغه چې یې قربان به یې د ګور مړي مس مس کړل بس هغه جادوګره را سیلمه کړه موسیقاره او دا روح مې د مودو مودو نه تږی دی هم وږی دا روح مې د مودو مودو نه تږی دی هم وږی د ساز نه راته جوړه کتلمه کړه موسیقاره او مالکوس دی که ملهار دی بوپالی که درباری دی مالکوس دی که ملهار دی بوپالی که درباری دی برسیره دا راګونه دی همه کړه موسیقاره او انور دی در په در دی مرور دی غم په سر دی انور دی در په در دی مرور دی غم په سر دی د ساندو نه را جوړه یو نغمه کړه موسیقاره مننه ډیره مننه لالا میا ټي وی لا د وخت راکولو یو نړۍ مننه هر کله راشي خوشاله آباد اوسئ ډیره مننه ستاسو ډیره مننه او ډیره زیاته مننه قدرمندو کتونکو دا و انور مانیروال صاحب چې تاسو یې خوندور شعرونه واورېدل ان شاء الله د میا ټي وی دا پروګرامونه به جاري وي وخت په وخت به تاسو سره مونږه دغه مرکې شریکو دا پروګرام هم په دې ځای باندې پای ته ورسېدو چې چېرته م یئ ښاد آباد او بریالي اوسئ